بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د عربي ژبې د اتم صنف کتاب دی او تقریبا په 2 صفحه کې و. دغه یو درس تمرینات هم نیمایي کې پرېښي وو. فکر کوم 9 صفحه ده. په 9 صفحه کې التدریب الرابع دی. التدريب الرابع دريم تمرين مويلة. استعمل فعل بدأ في 4 جمل كما في المثال. بدأ شروع کرد. دا یو لفظ دی، کلمه ده، فعل دی، بلکې دا به په 4 جملو کې استعمال کی. یو مثال دی: بدأ محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. بدأ سالم يكتب الكتاب. سالم پیل وکړ، کتاب یې ولیکه. بدأ خالد الجهاد في سبيل الله. بدأ حامد يتلو القرآن الكريم. بدأ محمود يخاطب الناس في اللغة العربية. التدريب الخامس بنزم تمرين. حول كما في المثال مع الضبط. لکه څنګه چې په مثال کې دی همداسې بدل کې. مع الضبط مطلب دا چې زور و زیر، فتح، ضمه او کسره هم، زور زیر پیښ دا هم ورکوي. هو درسه، هغه درس ویل. هما درسه، هغوی دواړو درس ویل. هم درسو، هغوی ټولو درس ویل. هو یو مفرد، هما هغوی دوه مثنی ده، هم جمع ده. هو فتح، هما فتحا، هم فتحو. لسما صفحة انتقاليقو. هو رجع، هما رجعا، هم رجعوا. هو وضع، هما وضعا، هم وضعوا. هو وجد، هم وجدوا، هما وجدا. التدريب السادس. أدخل ألف لام يا أدخل على الكلمات الآتية ثم اقرأها مع مراعاة التشكيل. دغه ألف لام چې دی دا په کلمه لاندې راتلونکو کلماتو باندې داخل کړئ او دغه تشکیل چې دی دا تنوین او د آخر کې اسدون، اسد، دا چې دی دا هم مراعات کړئ. دا چې ټول دی بابون، اسدون، عربون، دې باندې به الف لام داخل کو. کله هم البته په لیکلې بڼه ویلو کې خو هغه ستاسو ته نه ښکاري که نه چې زه څه وایم، په لیکلې بڼه ډېر ښه مراد کېږي. کله هم چې الف لام په دې باندې داخلوئ نو دا ډېره مهمه ده چې په دې پوه شئ. مخکې مې هم درته ویلو چې دا تنوین ترې لرې کېږي. بابون الف لام چې پرې داخل شي البابو، بیا داسې نه وایو چې البابون. یو ورور کمنټ هم کړی و چې باید دا هم واضح شي. البته هغه غوښتل چې پوه شي، یعنې د وضاحت لپاره باید موږ په دې پوه شو چې دا قاعده څه ده، ولې الف لام او با نه جمع کېږي سره. قاعده دا ده، دلته کوم خاص سبب نشته. د عربي ژبې قاعده دا ده چې په یوه کلمه کې الف لام او تنوین نه جمع کېږي. چې قاعده دا ده نو بل سبب ورته نشو پیدا کولی. یو ډېره عجبه قصه هم ده چې یو مشر سړی و، دا روانو په ماشومانو. یو ماشوم و ډېر تکړه و په نحوه کې، البته استاد نه یې څه زده کړي و. نو استاد یو مشر ورته ویلي السلامون، السلامون، هم الف لام پکې راغی هم تنوین پکې راغی. علیکم، نو ماشوم ورته ویلي وعلیکم السلام، نه اوی السلامون علیکم یا صبیان، سلام دیو په تاسو یا ماشومانو. هغه ورته ویلي وعلیکم السلام یا جامع التنوین مع اللام. وی وعلیکم السلام ای هغه چا په هغه چا چې تنوین او الف لام سره په یو کلمه کې جمع کړل، حالانکه دا نه جمع کیږي. اسدون الاسدو، عربون العربو، غار الغار، مدخل المدخل، قوم القوم، غرب الغرب، فرقان الفرقان، ليل الليل، وزير الوزير،
کېدای شي بعضې ورونه عموما چې استادان وي او دا درس ګوري د کتاب تدریسوي البته کېدای شي دلته زده کوونکي د اصلا دلته معنا مهمه نه ده خو کېدای شي څوک پوښتنه وکړي الباب دروازه الاسد زمری العرب عرب خو هر څوک پېژني الغار لکه غار حرا داسې یو سوری دی عموما یا غره کې وي یا داسې یو څه کې دروازه کې وي یا دیوال کې وي یا غونډۍ وي مدخل لکه لعبه لوبې کول دي که نه مستي ملعب د لوبو ځای مدخل دخول نه اخیستل شوی داخلېدل او مدخل هر هغه ځای چې هغه د ننوتلو ځای وي مثلا دروازه مدخل دی که نه یو څوک وایي این مدخل البیت د کور د ننوتلو ځای کم یو دی دروازه ده که نه مطلب هغه ځای دی مدخل د داخلېدو ځای قوم القوم خو پېژنئ قوم په پښتو کې هم قوم دی الغرب د غرب نه اخیستل شوی لویدیځ وبښئ لویدیځ که ختیځ او لویدیځ فرقان د فرق نه اخیستل شوی عموما قرآن کریم ته فرقان هم وایي چې د حق او د باطل ترمنځ فرق کوي نو فرقان د فرق نه اخیستل شوی چې د دوو ترمنځ فرق کوي اللیل شپه لیل اللیل وزیر وزیر به څوک نه پېژني الذخيرة اللغوية ارسل ولېږه الرسول استازی رسول استازي ته وایي الوحي ټول پېژني الشرک شرک هم پېژني کله چې د الله سره منګه بل څوک راوبلو هغه ته دغه عمل ته شرک وایو البته اصطلاحي معنی ده شرک په لغت کې شریک کولو ته وایي دلته یو ډېره مهمه نقطه ده وبښئ لږ لږ داسې یا توحید عقیدې ته ور داخل شو ځکه چې لفظ د عقیدوي دی نو باید پرې پوه شو هیڅ مسلمان به موږ ونه وینو چې هغه وایي چې لږ اوبه خو راوړه یو ګیلاس هیڅ مسلمان به موږ ونه وینو چې هغه دا وایي چې دوه خدایان دي یا الله دی ورسره یو بل فلانکی پیر یا فلانکی بابا هم خدای دی داسې یو مسلمان هم نه وایي خو بیا هم مشرک یا داسې شرک شته چې په هغې باندې د دین نه څوک نه وځي نو دا شرک څه مطلب دا شرک دا مطلب دا دی چې د الله تعالی په صفاتو کې د الله تعالی په کارونو کې موږ داسې یو څوک ور شریکو چې هغه هم وي مثلا موږ وایو چې د مرضونو نه شفا موږ ته الله راکوي خو فلانکی بابا هم کله چې په موږ داسې لاس ووهي موږ رک روغ شو دا شرک دی یا هم باران وریږي باران موږ د الله نه دعا کوو چې الله په موږ باندې باران وکړي خو د هغې ترڅنګ فلانکي ځای کې یو زیارت دی یو داسې جوړ شوی دی او کله چې موږ د مرض لپاره شفا د باران لپاره شفا غواړو بیا نو خاص همغه ځای ته ځو چې هغه فلانکي زیارت ته که لاړ شو هلته د بارانونو کېدای شي امکان شته دی الحمدلله نو یعنی یو بل څوک ته الله تعالی په کارونو کې شریک ځکه خو موږ په مانځه کې وایي ایاک نعبد خاص تا عبادت کوو و ایاک نستعین صرف داسې نه دی چې نستعینک ګوره موږ یو بل ځای کې دوه لرو و نستعینک ایاک نعبد و ایاک ډېر په شدت سره وچوي خاص تا نه مرسته غواړو بل چا نه نو صرف د الله نه همدا چې موږ الله سره د الله تعالی په صفاتو کې د الله تعالی په صلاحیتونو کې بل انسان یا هر څه شامل کړل یا تیږه یا قبر یا ونه بعض خلک په ونو هم تبرک کوي ونو کې هم چې دی غوټې تړي او ټوټې تړي چې یا زوی ورکوي یا بل څه دا شرک دی نو شرک دا معنی جبریل د ملایکې نوم دی الکتاب النبی الآداب د ادب جمع ده التبلیغ تبلیغ النار ورته وایي الواجب المنزلي کورنۍ دنده
استعمل الأفعال الآتية في جمل مفيدة واكتبها في كراستك. دا نو قرآنی دنده ده، لاندې کلمې په مفیدو جملو کې استعمال کړئ او په خپله کتابچه کې ولیکئ. خلق الله الإنسان. يدرس أحمد العلوم. يجب عليك أن تصوم رمضان. اكتب الواجب المنزلي في كراستك. ذهب خالد إلى المدرسة. الدرس الثالث، دریم درس ته نه داخلیږو. دریم درس به انشاءالله بله ورځ ولولو. دا و تر 10مې صفحې پورې درس. نو یا نه وبلولو، نور درس هم لولو که نه پوهېږم. بس دی یاره. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصلا زمنا سافرنا راغله ومستړی وم، همدومره درس بس دی.